قسمی که شما در تصویر مشاهده میکنید، امروز ما آمدیم بر چمن کرکت ولایت کندوز. بیرخ بالینگی و کسلور وکټې واخیستلې. بازی پیشتون مقابل کدام تیم است؟ سبا د زمنګ میش دا حضرت زادی دوی سره. بله درصد ما به نمی خوشی آمدیم اینجا نفرها جمع شده کلش آمده به خاطر نمی که بازیکن‌ها است که از تیم کرکت ملی آمده. الله زازي په دې طرفدار يم چې هغه ډېر وخت لږ د کرکټ نه لرې پاتې شوی دی، نو په اول ځل دې ټورنمنټ ته راغلی. با نام یاد خدا، با سلام و درود خدمت یک شما بیننده های عزیز چنل اورانوس میدیا و شنونده های عزیز رادیو کندوز. امیدوار هستم در هر گوشه و کناری که هستین جور صحتمند و لباس عافیت بخیر باشین. قسمی که شما در تصویر مشاهده میکنید، امروز ما آمدیم بر چمن کرکت ولایت کندوز. امروز نخستین روز مسابقات کرکت است که تحت نام جام واخان فکر کنم 20 سال است. چندان معلومات دقیق ندارم، ان شاء الله که جزئیات بیشتر از کسی که مسئولیت داره در از پرسان میکنیم و خوشبختانه که بعضی از بازیکن‌ها هم از تیم ملی حضور دارن. ما اگر ان شاء الله اگر بتونیم باشون صحبت میکنیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشین. دوستان بازم خوش آمدید به ادامه برنامه. ما آمدیم در کنار البته تماشاگران، دوستایی که اینجا نشستن از نزدیک بازی را به گونه لایف ویژه تماشاگر هستن. چقدر خوب است که بیاید اولاد خود کرکت باشم، بازیکنایی که دوست داری و اینجا از نزدیک تماشا کنیم. یکی از دوستان میشتگی است، میریم بیشتر صحبت میکنیم که ببینیم از کجا آمده و به خاطر چی آمده. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر؟ صحتتون خوب است؟ سلامت باشین، بخیر باشین. در نخست خودت یک معرفی کن برای ما. تشکر، زنده باشی. ما ذبیح‌الله احساس هستیم از ولایت کندوز. احساس صاحب امروز فکر کنم مسابقات کرکت است. بله درصد ما به نمی خوشی آمدیم اینجا نفرها جمع شده کلش آمده به خاطر نمی که بازیکن‌ها است که از تیم کرکت ملی آمده اینجا. بله ننگیال خروت از دیگه نفر از زیاد نفر است اینجا نفرها ما آمده جمع شده به خاطر نمی که را تشویق میکنه. خودت از کجا کندوز آمدید؟ تشکر، بخیر باشی. ما از پول الچین آمدیم. از پول الچین آمدید؟ با جمله دوستان آمدید یا تنها آمدید؟ این تو بود که ما کم که نوقت آمدیم. خواب نه خواب نبود، کم کار داشتیم به این خاطر کم که نوقت شده تنها آمدیم. تنها آمدید دیگه دوستا خبر نکرد؟ دیگه دوستا خبر بود، البته کلش خبر بود از قریه شاید آمده باشه گرد. اما معلومات نداره دیگه. معلومات نداریم که کجا سالی از ما هم گم است. بازی رو چگونه دیدی خودت تا فعلا؟ تا فعلا خو بسیار خوب است. ما تماشا کردیم که علی کسی که علی بیتینگ میکنه به خیلی ما 3 ویکت از دست داده. 3 ویکت از دست داده. از تیم نجیب الله زادران و ننگیال خرودی.
نجیب الله زدران ننگیاله خروتی بله نام سخت است با شما سخت است پشتو است نه بله و دوستایی که پشتو زبان باشه ساده است بله دو ساده است ما هم میفهمیم بله ان شاء الله امی بازی کرکت خودت امروز دولت کندوز با بار دوم آمده دفعه قبل هم اینجا خود حضور داشتی بله در پیش که کدام اینجا بود به نام خوشتیپه کانال اینجا به خیلی یک تورنمنت بود که او بسیار جالب بود بار اول بود که اینجا نمونه پر آمده زیاد از کرکت ملی نفرایش بود اینجا میدان چگونه دیدید تغییرات نظم دیسیپلین از نگاه امنیت چگونه خودت دیدید پیش که بود ایقا چی نبود علی که ما بسیار خوب جور کرده به خاطر تماشاگران که یعنی میبینی شما که پیش نبود و دیگه که هست اگر میدان ببینیم میدان بسیار خوب لوکس جور کرده اوجا در منزل دوم پیش نبود ما که آمده بودیم علی که هست شکر اوجا دیگه منزلم جور کرده دیگه انشالله در کرکت هست بسیار خوب جای است خودت طرفدار کدام بازیکن هستی در تیم ملی؟ ما خو فعلا ایتو است که از کلش طرفدار هستیم به خاطر که هر کس که یک بازی خوب بکنه طرفدار اینه باز کل خما مثال شاید کنید که طرفدار بازیکن هستیم راجون کمک لطفا خیلی بخیر مزاحمت کرده برای ما هر کس طرفدار تیم است اما باز یک بازیکن خاص هم علاقه داریم به ما طرفدارش هستیم ما ایتو است که ما علاقمند نجیب الله زدران هستیم به خاطر که در یکی از زیاد بازیکن که هست از ولایت کندوز است بسیار زیاد تشکر سلامت باشید دوستان عزیز اینجا یک گوادار کوچک هم هست ببینیم که نامش است و طرفدار کی است خوب است اسم کمی بغلتر بیا بخیر هستی نام چی است شهرزمان از کجا از گورتیپا امروز آمده که بازی کرکت از نزدیک تماشا کنی این چی است کارت است این بخاطر چی است بخاطر چی است کرکت شش که میزنم خب باید تو چی میکنی مثلا نمی بالا که زد بلند آمد با چی میشه چهار دوست عزیز یک بغلش 4 است دیگه 6 است خود طرفدار کدام تیم هستی در میدان دو تیم بازی کرده رئیس طرفدار می نام چپیو ندارم نام شاید نداری طرفدار هم کسی که توپا را دور زد طرفدار هم هستی دیگه هر کدامش که برد تو طرفدار هم هستی همونطوره از بازیکن کرکت طرفدار کدامش هستی نام چپیو ندارم نام راشد خان نجیب سزت شکر ساعت یک چند تا تصویر زیبا از صحنه ببینید در ادامه برنامه با ما همراه عزیز بازم خوش آمدید در ادامه برنامه قسمی که می‌بینید ماشاءالله جمع جوش مردم خیلی زیاد است خاص به خاطر یک علاقه‌مندی و کرکت که بیان بازی‌ها را از نزدیک تماشا کنن واقعا که خیلی جمع جوششون بیشتر است و میریم با بیشتر با عزیزان صحبت می‌کنیم که ببینیم طرفدار کدام تیم است و به خاطر چی جا آمدن یک رابطه برای ما سلام علیکم. والا خوب هستی؟ اجازه است انشالله که بیا بشینیم؟ سلامت هستی؟ بخیر هستی؟ صحتمند هستی؟ در نخست یک خودت برای ما معرفی شد. اسم وحید الله صباون است و یکی از باشنده‌های مرکز ولایت کندوز. صباون جان از ولایت کندوز. از کجای کندوز؟ از مرکز ولایت کندوز. از خود یک مرکز ولایت. امروز آمده که تا یک بازی را از نزدیک ببینه. بله بسیار. ما می‌خوایم امروز قسمی که شما می‌بینید و همگی ما شاهد هستیم بازیکن‌های تیم ملی افغانستان اینجا حضور دارند در ولایت کندوز و ما آمدیم که بازی را از نزدیک تماشا کنیم و اینا را تشویق کنیم. چگونه می‌تونید طالب بازی را؟ بازی خب بسیار زیاد خوب است ماشاءالله می‌بینیم که بسیار زیاد تماشاچی هم حضور دارند در میدان و از اینینگز اول خب بسیار زیاد لذت بردیم واقعا یک بازی خوب است. هوا امروز چگونه است نسبت به دیگر روزها؟
امروز خب ماشاءالله هوا هم خوشبختانه بسیار زیاد مساعد است. به بازی کرکت میبینیم که بسیار یک هوای نرمال است، گرمی هم اونقدر نیست، گرچه ولایت کندوز نسبتا یک ولایت گرمسیر است و امروز ماشاءالله هوا بسیار زیاد مناسب است. دقیقاً. خودت فعلا دو تیمی که در میدان بازی میکنن نامش میفهمی کدام تیم است؟ نامش دقیق نمیفهمم، اما نامای کپتانایش هم میفهمم که یکی تیم ننگیال خروتی است و یکی تیم نجیب الله زدران که من خودم شخصا طرفدار تیم نجیب الله زدران و یکی از علاقمندای نجیب زدران است. یکی علاقمندایش هست دیگه. بازیکن مورد علاقت است. تیم نجیب الله زدران است و امروز به امید پیروزیش است. تا فعلا باخت یا برده؟ تا فعلا خو ان شاء الله که در برد است. در برد است؟ بله. چند ویکت گرفته؟ فعلا اونا 2 ویکتشان از دست داده، اما امیدوار هستم چون فعلا نجیب الله زدران خودش در بیتینگ نامده. در بیتینگ نیامده؟ بله. میای چی میگی؟ ان شاء الله که میایه و امروز ان شاء الله که شاید یک بازی فوق العاده خوبی از طرف نجیب الله زدران خواهیم بود. چند اوور است بازی ها 20 اوور هستند و فکر کنم تا به حال 5 اوور به اتمام رسیده. 5 اوور به اتمام رسیده؟ بله. 15 اوور دیگه باقی است. 15 اوور دیگه باقی است و بازی بسیار خوب نرمال پیش رفته. نرمال پیش رفته است. نظم و دیسپلین و امنیت چگونه خودت دیدی؟ ماشاءالله قسمی که ما شما شاهد هستیم نظم و دیسپلین بسیار زیاد فراهم است، برابر است و تشکریم خاص میکنیم از کارمندا و کارکنایی که در این عرصه بسیار زیاد زحمت کشیدن، واقعا زحمت کشیدن و یک زمینی خوبی را برای تماشاچی‌ها و بازیکن‌ها فراهم کردن که تا بتوانند در فضای صلح و آرامی بازی کرکت را تماشا کنند و انجام دهند. بسیار تشکر. در اخیر اگر کدام پیام و گفتنی داشته باشید کامرای ما در خدمت است. پیام خاصی ندارم، فقط از باشنده‌های ولایت کندوز می‌خوایم که تا به استادیوم بیان و بازیکن‌های تیم ملی و دیگه بازیکن‌های جوانی که در اینجا حضور دارن اونا را تشویق کنند. تشکر از شما هم. دوستان عزیز، دوستان عزیز قسمی که شما می‌بینین ماشاءالله جوانای ولایت کندوز گرد هم جمع آمدن و امروز شاهدی هستیم که بازی‌های تحت جام واخان در ولایت کندوز میان 4 تیم که فکر کنم نور روزا در بر میگیره 20 اوور است. اینجا یک دوست ما است، میریم پیش ببینیم که از کجا اومده و نامش چی است و طرفدار کدام تیم است. سلام علیکم. و علیکم سلام. بخیر. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ همین که پیش اومدم گفتی پختو گپ میزنم. او پختو خبرې کوم زه پارسي کې بنديګم دي. ولی بندگی؟ دغه څه لګ پښتوني منو پارسيمانان سره وخت نه تیر کړی. خو ولی وخت تیر نکړی. بس دغه څه موږ کلی سي ټول پښتانه دي پوسوي. خو او اوس ولی فارسیوان نه دي. پارسيوان نه دي، البته بس کم ډیر کم دي پښتانه. دا خو هغه دلته بس سړی سم وږي پارسي کې د څه نه کم خبره منه غلطه سي یا مشکل پیدا نسی ماته یا تاسو نه خاندیم اپسه. خب بسیار خوب. درست خودت پشتو بگو ما فارسی. اما جمله است مگه شیر شکر. چی گفتی؟ باز خروج جور نشه. ان شاء الله مشکل نیست. یعنی کدام چیز دیگه جور نشه. نه ان شاء الله ما خودت میشم سر. خب مردم هم در کمین است مطلب. نه مشکل نداره، ما دای مردم چی است بس خوندز بیا اینجا ما گپ میزنم. گپ میزنی؟ چی گپ میزنی؟ هر چی کو تو پرسان کنی من برای گپ میزنم. بسیار زیاد تشکر از اینکه برای ما وقت دادی. در نخست خودت یک معرفی کن برای ما. زه نورعلی ما د کندوز ولایت د ایلاباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم او دلته د کندوز لوبغاړي ته راغلی یم. خپل ملي اتلان او دا نوي لوبغاړي د نږدې تشویق کوم. نورانی لالا خودت گفتی از ولسوالی علی‌آباد تشریف آوردی. امروز به خاطر بازی چی باعث شد که خودت اینجا آمدی؟ باید شد که دا منګه دې لپاره راغلو چې دغه منګه تیر کارم دلته د سټیج سیالۍ راغلي وي او دلته د ملي لوبغاړي راغلي دي. منګه د هغوی لپاره دلته راغلو خپل هغه ملي لوبغاړي نږدې نه وګورو او منګه دلته د خپل د لوبې تماشا نږدې نه وکړو. از نزدیک تماشا کنید دیگه. فقط این باعث شد. اگر نمیتونست از پیش پرده تلویزیون تماشا کنید. تلویزیون مو خو منګه وختل چې خپل لوبغاړي باید منګه نږدې نه وګورو. په دې سي منګه ډېر خپل د لوبغاړو ډېر مینوال یاستو. خاص د نجیب زدران نن لوبه او نجیب زدران ته خاص توګه راغلی. نجیب زدران لوبډلې مینوال خپل د نجیب زدران مینوال ما. چرا که خاص طرفدار نجیب زدران هستی و دیگه بازیکنان نیستی؟ دلیلش چی است؟ نجیب زدران خو د چل د وختینی لوبغاړي د افغانستان لپاره ډېر ښې سیالۍ ترسره کړي دي. بل کندوز ته راغلی دی. منګه میلمه ټول منګه
د ټول لوبغاړو مینوال خاص نجیب زدران داسې موږ ته ښې لوبې کړې د افغانستان په سطحه نورو لوبډلو نه موږ ته لوبې ګټلې دي هغه لپاره موږ نجیب زدران ډېر خوښوم. فعلا طرفدار کدام تیم هستی؟ فعلا طرفدار د نجیب زدران تیم ما. نفری که علاقمندش هستی امروز هم بازی داره. امروز هم بازی داره. تا فعلا تا خود بیتینگ ته نه درغلی او ان شاء الله دې پس براسي ان شاء الله غوي به موږ ډیر تشویق کو ډیر به خوشاله سو غوي ته موږ فکر کنم که رانز میگن نه حالا چند رانز بعد سوار داد تیم که دوست داریم د اینجا خونه کې من ریاض نه تلویزیون است که ما ببینیم مامو دغه مشکل ستاده پوس به موږ به تقریبا 50 تر رسیدلی دغه سي او دلته موږ ته منډه نه ښکاري چې موږ تاسو ته وایو خو دغه ان شاء الله د نجیب زدران لوبډله سي دا ډیره برلاسه ښکاري ان شاء الله لوبه د دې په نه په دې سي بیټسمنانو ګورو کې څلور دي شپږی تر لاسه کې ډیر ښه توپخانه تر دې ما تر سره کړی دا با عنوان پیام اخر چی پیام داری با باشنده‌های کندوز و بیننده خوندزیان ته دغه پیغام لرم چې راسي د کرکټ د کندوز کرکټ لوبغاړي تراسي خپل مینوال ملي لوبډلې او نور ځوانان د ځینه تشویق کوي ډیر ښه فضا ده ډیر ښه هوا د شمال لګیږي ان شاء الله دا پیغام لرم زه ډیر مننه خیر سلام دوستان عزیز یک چند تا تصویر زیبا از این برنامه ببینین عزیز بازم خوش آمدید به ادامه برنامه. البته ما اینجا کسی که اشتگی است و بازی را از نزدیک تماشا میکنه ببینیم که چگونه است و بازی را چگونه است که خیلی قسمی که میبینیم با دقت صحبت داره است نمیفهم که طرفدار کدام تیم است میریم بیشتر ببینیم که و طرفدار کدام تیم است و نشان کرد. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ سلامت هستین؟ بخیر باشین، زنده باشین. در نخست خودت یک معرفی کنم. مجاهد نورانی د کندوز ولایت یو اوسیدونکی. مجاهد نورانی باشنده ولایت کندوز. از کجای کندوز؟ سیدرک سیمین. از سیدرک. امروز آمده تا که بازی را از نزدیک تماشا کنید. بالکل په کندوز ولایت کې خو یو تورنمنت مخکې په لاره اچول شوی او دا اوس اواخان په نوم باندې بل تورنمنت په لاره اچول شوی دی نو د کندوز ولایت کې زموږ دپاره دا ډېر د فخر ځای دی چې د کندوز ولایت نوم یو وخت د جنګ ولایت و چې دلته به جنګ او جګړې دغه ځای کې چې موږ او تاسو ولاړ یو دغه ځای کې به اکثره جنګونه وو او نن الحمدلله دا کوم ځای کې چې موږ او تاسو ولاړ یو دا د امن د ورزش او چې دا کوم د کندوز خلک ګوري ټول راغونډ شوي دلته از نگاه نظم دیسپلین امنیت یا چگونه خود دید؟ الحمدلله موږ چې ما درته مخکې مو ویلې چې دې ځای کې یو وخت د جنګ میدان و مګر پروس کال چې و په دې ځای کې خلک خاورو کې ناست وو د سوري هم داسې خاص ځای نه و سږ کال چې موږ ګورو الحمدلله ډېر ښایسته چمن جوړ شوی دی همداسې کرکټ بورډ ورته د سوري تنظام کړی دی سوری دی او د کندوز عموما چې ګورې که واړه دي که زاړه دي د ارچي نه د امام صاحب نه د قلعهزال نه د چاردرې نه د علي آباد نه د کندوز چې څه ولسوالۍ دي د ټولو ولسوالیو نه دا مینوال راغلي دي خپل لوبغاړي چې ملي لوبغاړي دلته زموږ راغلي لکه نجیب زدران دی حضرت الله زازی دی په اول ځل باندې حضرت الله زازی راغلی په اول ځل او شهزاد محمدي راغلی دی چې بعد د غرمې د هغې لوبه ده ننګیال خروټی دی د ملي ټیم ننګیال خروټی دی ننګیال خروټی د ملي ټیم کپتان دی فعلا په دې ټیم کې کپتان دی دغسې نور زیاتره زموږ لوبغاړي راغلي دي د کندوز په دې ګراوند کې کرکټ کوي نو د دې لپاره دغه د کندوز عموما خلک چې ګوري ټول راغلي د کرکټ مینوال دي او دا خپل مینوال د نږدې نه ګوري آره اینا چی کردن این رقم باختر چی رقم جمع شدن یا؟ دا اوس فعلا زما په نظر چې 9 هاوره پوره شو نو کله چې 9 هاوره پوره شي نو د دې لوبغاړو دپاره د اوبو یو لنډه دمه
2 3 دقیقې د اوبو دمه په هغه 3 دقیقو کې دی خپل اوبه څښي، نور دغه کوم د ګرون کسان چې دي هغې راځي په دې ګرون کې پاسې داسې چې هغه پاکوي صفا کوي دا پیچ صفا کوي د دې دپاره چې دغه 11 اوره لوبه نوره پاتې ده د هغې دپاره دا پیچ صفایي. او بعضې لوبغاړي دي اکثره تږي کېږي هغې ته د اوبو ضرورت دی نو هغې 3 دقیقې د اوبو دمه کوي چې اوبه وڅښي. فقط 3 دقیقې او 3 دقیقې وخت دی لپاره چې هغه خپلې اوبه وڅښي، هغه دمه واخلي، د دمې نه بعد بیا خپل لکه لسم اور بیا شروع کړي. بسیار زیاد تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. آقای مجاهد نورانی، در نخست پیامتان میشه که به بیننده ما پیام د قندوز ولایت ټولو هغه مینوالو ته چې د کرکټ مینوال دي د قندوز خلکو ته دا دی چې نن اولنۍ لوبه ده او بعد د غرمې د شهزاد محمدي چې د حضرت الله زازي په ټیم کې دی، بعد د غرمې د هغې لوبه شروع کېږي د اسحاق سره چې اسحاق هم یو کپټن دی. نو بعد د غرمې 2 بجې جالبه لوبه ده. د قندوز ټولو خلکو ته مې پیام دا دی چې راشئ دا وګورئ، او یوازې دا نه، دا تقریبا 14-15 لوبې دي، نو تاسو راشئ د نږدې نه خپل لوبغاړي تشویق کړئ او دا لوبې په ژوندۍ بڼه دلته وګورئ. هستی برنامه طرفدار کدام بازیکن هستی؟ زه خو خصوصا د ټولو طرفدار یم په دې چې ټول صحیح است، کلمون طرفدار کل بازیکن‌ها هستیم، دوستشان داریم. اما با هر کس یک بازیکن محبوب و مورد علاقه خود داره. تو طرفدار کدام؟ خیر طرفدار خود ټول یم، خو د حضرت الله زازي باز گپ خدا د حضرت الله زازي په دین طرفدار یم چې هغه ډېر وخت لږ د کرکټ نه لرې پاتې شوی دی. نو په اول ځل دې ټورنمنټ ته راغلی، نو هغه ته مې پیام هم دا دی چې کوشش دې وکړي چې ښې لوبې وکړي چې بیرته د خیر سره د ملي ټیم کې چې کومې را روانې لوبې دي د هغې دپاره سټي او ښې لوبې کې لکه څنګه چې د آرلاین خلاف هغه په ډېرو کمو بالو باندې 162 منډې وکړلې په شلاوره، نو هماغسې لوبه ترې نه بیا غواړو چې بیرته هماغسې سټ شي. تشکر. بسیار عزیز، یک چند تا تصویر زیبا از صحنه بازی ببینید در ادامه برنامه با ما همراه. بنده عزیز، خوش آمدید به برنامه. در کنار یکی از بازیکنان تیم ملی قرار داریم. در نخست میشه خودتون رو برنامه معرفی کنین؟ ما معرفی کنیم؟ نجیب زدران هستیم. زدران صاحب، در مورد بازی‌ها برنامه بگید که امروز چگونه بازی بود؟ ډېره ښه بازي وه او ډېر خوند یې وکړو، عوام لږ وګوره او ډېر ښه میدان ده. کوشش وکړو چې نور هم ښې لوبې وکړو، اوله لوبه وه او خپله ته هم ګورې چې کرکټ لوبو ته میدان برابر شوی ده. فکر کنم در بازی‌های قبلی هم که برگزار شده بود آمده بودین، چه تغییراتی در میدان دیدین نسبت به بازی؟ بسیار تغییرات. نور سایکو طرف پویلین است او سراتیر است، وګوره مخکې هغه ځایونه نه وو، هغه ځایونه هم جوړ کړي دي، سایډ سکرینونه واړه سایډ سکرینونه غټ راوړي، چمن مخکې د زیړ و، چمن شین شوی ده، دغه بونډرۍ دا راوړي دي، بونډرۍ ته بورډونه لګېدلي، ډېر تغییرات راغلي. انشاءالله امید ده چې را روان کال بیا راځو، اخوا ته سټنډونه هم جوړي، دې خوا هم سټنډ جوړي او خدای دې وکړي چې بل ځل هغه نه بیا راځو. سم انټرنیشنل سټیډیم ده. میزبانی مردم کندوز چگونه دیدی؟ میزباني او ډېره زیاته مننه. کندوز خو زما خپل ولایت ده او مخکې هم راغلی یم، نه مخکې هم راغلی یم. خاص کر خټکي به یې دیزي ډېر خوند کوي، او چې کوم کوټې ته ځم اتاق ته څوک 3 راوړي څوک 4 راوړي، ما کوټه له خټکو یې ډکه ده. نو ډېره مهرباني دې خلکو، ډېر ښه بالینګ یې وکړه، 4 وکټې یې واخیستلې. بازی پیشتون مقابل کدام تیم است؟ سبا د زمونږ میش ده حضرت زازی دوی سره. زما بخیر، مهرباني. دوستان عزیز، این بود یکی از بازیکن‌های تیم ملی. امیدوار هستم از برنامه لذت برده باشین. تا برنامه بعدش ما رو به خداوند یکتا به همتون میسپارم. الله یار و نگهدارتون.